بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو په ټول جوړ خوشاله یاستئ زما خوږ ملګرو د دې ځل بیا تل په څیر تاسو خدمت ته راغلی ما هم له یوې نوې ښایسته ویډیو سره زما خوږ ملګرو لکه څنګه چې موږ لومړنۍ ویډیو جوړه کړې وه د حساب پې اپلیکیشن په اړه چې هغې کې موږ اکاونټ څنګه جوړ کړو نو په دې ویډیو کې تاسو ته زه مکمل نور معلومات درکوم چې څنګه مخته لاړ شو څنګه پکې پیسې وګټو او هغه ستونزه چې موږ اکاونټ نه ویریفای کیږي ولې نه ویریفای کیږي او زموږ جیمیل ته چې ایمیل نه کیږي ولې نه کیږي او موږ پین کوډ ولې نه چینج کیږي نو دغه درې ستونزې ډېر خلکو ماته میسیجونه کړي وو د دې په اړه تاسو ته په دې ویډیو کې معلومات درکوم په دې هیله چې ویډیو سکپ نه کړئ او له معلوماتو برخمن شئ او ستونزه رامنځته نه شي نو خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې بیل نشان ووهئ چې زموږ کله نوی ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو نوټیفیکیشن زر در ورسیږي نو خوږو ملګرو تاسو به حساب پې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو کلیک وکړئ خلاص وکړئ کله چې مو خلاص کړو زه تاسو ته لومړی هغه طریقه بیا هم بیانوم که چېرته تاسو د ویډیو لومړي ځل لپاره ګورئ نو تاسو دغسې طریقه باندې لاړ شئ تاسو ته به ستونزه نه پېښېږي او پیسې به هم درکوي نو تاسو به اپلیکیشن خلاص کړئ لومړی تاسو نه نمبر غواړي نمبر به ورکړئ بیا هلته نمبر ته او ټي پي کوډ ځي هغه به تاسو داخل کړئ کله چې مو داخل کړو نو لومړی تاسو ته ریفریل راځي ریفریل څه ګټه لري ریفریل ګټه دا ده چې کله تاسو اکاونټ ویریفای شي 100 افغانۍ تا ته درکوي او 100 افغانۍ یعنې چې چا ریفریل چې وي هغه ته ورکوي نو که تاسو چېرته لومړی ځل اکاونټ جوړوئ نو په دې خاطر زما ریفریل کوډ ورکوئ چې تاسو ته هم فایده درشي او ما ته هم فایده راشي نو خوږو ملګرو کله چې مو ریفریل ورکړو زما ریفریل چې دی تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ دغه ریفریل به تاسو ورکړئ کله چې مو ریفریل ورکړو نو مخته به تاسو دغه شانتې یو صفحه خلاصه شي کله چې صفحه خلاصه شو تاسو بلته ایډیټ وهئ او دلته به ناټ ویریفاید چې کله تاسو اکاونټ کې لیکلی وي هغې به کلیک وکړئ نو تاسو به تذکیره ورته اپلوډ کوئ او که پاسپورټ نو تاسو به تذکیره ووهئ ځکه تذکیره خو هر څوک لري او پاسپورټ بیا دومره خلک نه لري نو تاسو تذکیره ووهئ نو کله چې مو تذکیره ووهله تاسو به هلته لومړی د تذکیرې مخ عکس ورکئ دوهم ځل لپاره چې بیا راځي د تذکیرې شا مخ عکس ورکئ او بیا چې دی تاسو نه یو تصویر غواړئ تصویر اخیستلو کې یعنې سیلفي کې تاسو لږ یو خبره ده چې ستونزمنه توګه اخیستل کېږي تاسو موبایل ښه نږدې کئ او کله چې شنه کرښه په تاسو عکس باندې راغلله نو بیا به تاسو سترګې پټې کئ او سر به وخوځوئ یعنې هو بیا تاسو تصویر قبلوي بله خبره دا ده چې تاسو اکاونټ ولې نه ویریفای کیږي په دې خاطر نه چې تاسو عکس کې ستونزه وي یعنې خړ وي ما څومره ډېر زیات خواري وکړه زما اکاونټ هم نه ویریفای کېدلو تر یو ورځ خو بیخي پینډینګ کې و تر هغې وروسته بیا زما په الکترونیکي تذکیره نه کېدلو بیخي نه ویریفای کېدلو بیا مې د بل ملګري په کاغذي تذکیره باندې ویریفای کړو تصویر موبایل مې هم ورته بدل کړو یعنې زما موبایل کیمره لږ زره خړه وه نو په دې خاطر باندې نه ویریفای کېدلو په هیڅ صورت باندې نو په همدې خاطر باندې تصویر چې لږ زره خړه هم وي نو بیا ویریفیکیشن نه قبلوي د تاسو تصویر نه قبلوي نو داسې کوشش وکړئ چې صفا موبایل وي او کیمرې ښه صفا وي نو بیا تاسو تذکیره هم قبلوي تاسو اکاونټ ویریفای کېږي نو کوشش وکړئ چې تاسو موبایل کیمره صفا اوسي نو بیا تاسو اکاونټ ویریفای کېږي نو هم نور څه ستونزه پکې نشته دی دلته به تاسو نوم لاست نیم فرست نیم لاست نیم ورکړئ او ایمیل به ویریفای کړئ ایمیل ویریفایکیشن ډېر زیات مهم دی خو موږ ته ایمیل نه راځي ولې څه ستونزه څه ده ستونزه په دې کې ده چې دوی باندې ډېر خلک اکاونټونه جوړوي نو په دې خاطر باندې هغوی ته ستونزه جوړه شوې ده کله چې تاسو غواړئ ایمیل ویریفیکیشن لینک تاسو ته ولیږي کنفرمیشن لینک ولیږي تاسو ایمیل ته نو تاسو ماخوستن یو ځل دا ولیږئ نو سبی پورې حتما تاسو ته دوی لیږي یعنې لږ وخت نیسي تاسو ته لیږي خو خیر کله چې یو څه وخت نیسي تاسو به زړه نه ورته تنګوئ حتما تاسو ته دا لیږي کله چې تاسو ته هغه ولېږه هلته به کنفرم کوئ نو تاسو اکاونټ به مکمل جوړ شي کله چې تاسو اکاونټ جوړ شلو نو لومړی له هر څه مخکې به تاسو راشئ پین کوډ به چینج کړئ دلته به تاسو وایلټ وهئ وایلټ کې به تاسو دغه درې ټکي وهئ دلته به تاسو چینج پین وهئ کله چې تاسو پین کوډ چینج نه کړئ تاسو ته پیسې نه درکوي دلته اولډ پین کې به تاسو 4 وارې 0 وهئ او نیو پین کوډ چې دی د لاندې دواړو خانو کې به تاسو کوم خوښې پین کوډ وي هغه به تاسو داخل کړئ خو 4 حرفه باید وي
زیات نه وسی. نو بیا به تاسو کنفرم وهئ، تاسو پاسورډ پین کوډ به چینج شي. کله چې تاسو پین کوډ چینج شو بیا هم تاسو ته پیسې نه دي راغلي، نو څه ډول کولی شو پیسې ترلاسه کړو؟ تاسو به دلته ریفریش علامه ووهئ. کله چې مو دا ووهله خپل نوی پین کوډ چې کله تاسو داخل کړی دی هغه به تاسو دلته داخل کړئ او ریفریش به کړئ، یعنې تاسو پیسې به تاسو ته راشي. کله چې دلته راغللې نو تاسو کولی شئ چې بیا ته خپل موبایل ته ولېږئ، خپل بانک اکونټ ته ولېږئ، همداشان نور شیان هم پې اخیستلی شئ، دلته بیا تاسو کتلی شئ. خو کوم ملګرو دا دی زه تاسو ته اوس لیږم، ما سره 201 افغانۍ ده. زه تاسو چې کله غواړئ موبایل ته ولېږئ دلته بای ایرټیم وهئ. بای ایرټیم وهئ، دلته به تاسو خپل اندازه داخل کړئ څومره پیسې غواړئ ولېږئ. زه 500 وهمه، بیا به تاسو نیکسټ وهئ. کله چې مو نیکسټ وهلو کوم نمبر ته غواړئ ولېږئ هغه نمبر به تاسو ووهئ. نو دا زما خپل نمبر مې داخل کړو، دلته به بیا تاسو نیکسټ وهئ. کله چې مو نیکسټ وهلو دلته پین کوډ غواړي، کله چې تاسو هغه پین کوډ ورکړئ چې کله تاسو بدل کړی و هغه 0 مه ورکوئ، کوم چې تاسو چینج کړی و هغه ورکړئ. کله چې مو ورکړو تاسو به دلته لږ انتظار شئ. نو دا وایي چې ته دې نمبر ته ما یو ځل وخت لیږلی وي، نو دا وایي په ورځ کې بیا نشي لیږلی، یعنې سبا تاسو کولی شئ دې ته دا ولېږئ. تاسو ته وښیم ما نوټیفیکیشن کې شته دی راسره، ما چې لیږلي دي هغه نوټیفیکیشن تاسو ته اوس وښیم. دا ګورئ تاسو 50 افغانۍ ما وخت لیږلی وي او 50 افغانۍ ما بل نمبر ته لیږلي، 2 نمبرونو ته ما 50 افغانۍ لیږلي وي. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ.